السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې مو پر تن وي. اکثره ملګري دغه د COA یا کمپیوټر ارګنایزیشن ارکیټکچر مضمون سره ډیر د سی لیواله نه دي، اصلا په هدف نه دي پوي. هدف صحیح نه دی ورته ویل شوی چې دغه مضمون هدف څه شی دی، نو ځکه ورته لیواله نه دي او دا مضمون ورته بلها ډیر سخت مغلق ښکاري. نو نن درته په څو ټکو کې خلاصه کوم چې دغه کمپیوټر ارګنایزیشن او ارکیټکچر مضمون هدف څه ده، کوم اجزا وي او دغه هر اجزا یا جزء کوم فنکشن تر سره کوي یا کوم کار تر سره کوي. نو موږ تاسو به ټول خلاص پوه شو. ګوري یو کمپیوټر سیستم ساده له دوو برخو نه جوړ دی، یو ارګنایزیشن دی، یو ارکیټکچر ده. لکه موږ تاسو چې ګوري کې چیرته ګوري یو اداره ده، یو په اداره کې کنټرول او نظام ده، یو د ادارې ساختار ده. اداره فرض مثال ګوري HR برخه نه جوړه ده، فاینانس برخه نه جوړه ده، اداري او مالی برخه نه جوړه ده، همدارنګه نور برخې لري. دا ګوري د یو اداري ارکیټکچر ده. ولیکن دغه هر اداره چې ارګنایز کیږي یا مدیریت کیږي دا بیا ارګنایزیشن حالت ده، او هغه ارکیټکچر چې فاینانس ده او HR ده د ارکیټکچر برخه، او دا چې مدیریت کیږي د ارګنایزیشن برخه. نو دلته دغه کمپیوټر سیستم هم چې ده هم یو ارکیټکچر برخه لري او هم یو ارګنایزیشن برخه لري. ارګنایزیشن برخه چې دا څه کار کوي او ارکیټکچر څه کار کوي. په اصل کې هدف د کمپیوټر ارګنایزیشن او ارکیټکچر دا ده چې یو کمپیوټر سیستم ډیزاین کول، ډیزاین اف کمپیوټر سیستم، د یو کمپیوټر سیستم ډیزاین کول، دا د کمپیوټر ارګنایزیشن او ارکیټکچر هدف ده. له هغې وروسته دغه کمپیوټر ارګنایزیشن برخه د کمپیوټر چې ده د هارډویر برخه د کمپیوټر باندې فوکس لري. دا یوازې هارډویري اجزاوې د کمپیوټر تر مطالعې لاندې نیسي. او ارکیټکچر برخه چې ده انټرنل سټوریج شي دي، افیشنسي او کاست افیکټیونس باندې شي کوي کار کوي. ارګنایزیشن په هارډویر باندې کار کوي او ارکیټکچر په سټوریج باندې مؤثریت د کار باندې او همدارنګه کاست افیکټیونس باندې. کاست افیکټیونس مطلب دا ده لکه موږ تاسو یو مثال لرو په پښتو کې چې په کم څه به ډیر څه ترلاسه کو، په کم مقدار ډیر څه ترلاسه کول ته کاست افیکټیونس ویل کیږي. بل کمپیوټر ارګنایزیشن چې دا موږ ته بیانوي چې څنګه د کمپیوټر سیستم کمپوننت لکه CPU، میموري، انپوټ آوټپوټ ډیوایس څنګه یو بل سره یو ځای وصل شي او یو پروګرام رن کی یا یو پروګرام اگزیکیوټ کی یا یو پروګرام موږ تاسو ته اجرا کی. دا د کمپیوټر ارګنایزیشن کار ده چې د کمپیوټر سیستم اجزاوې لکه CPU، میموري، انپوټ آوټپوټ ډیوایس څنګه یو بل سره په ګډه کار وکړي، یو بل سره په ګډه وصل شي او یو پروګرام موږ تاسو ته چې کی اگزیکیوټ کی. همدارنګه د کمپیوټر د هارډویر اجزاو او د ارکیټکچر ترمنځ کوم امپلیمنټیشن روان دی دغه سپورټ هم شي کوي سره دغه کمپیوټر ارګنایزیشن کې اجرا کیږي. د کمپیوټر د هارډویر کمپوننت او ارکیټکچر برخه د کمپیوټر چې ده دوی چې کله دغه امپلیمنټیشن تر سره کیږي د دوی ترمنځ کوم هماهنګي راځي د هغې سپورټ کول هم د چا کار ده، کمپیوټر ارګنایزیشن کار ده. کمپیوټر ارکیټکچر برخه چې دا لکه څنګه چې مخکې ویلې د کمپیوټر سیستم ډیزاین، د هغو ترمنځ بیلانس، پرفارمنس، افیشنسي، کاست او ریلایبلیټي. دغه هر یو سره تاسو آشنا یاستئ ځکه په پوهنتون کې ما اورېدلې او که مو نه وي اورېدلې موږ ته په کمنټ کې پرېږدئ، نو موږ به درته یو موضوع هم تشریح کړو چې فار مثال بیلانس، پرفارمنس او افیشنسي او کاست او ریلایبلیټي په پروګرام کې څنګه دی او په څه شکل کار کوي. او همدارنګه دا موږ ته دغه کمپیوټر ارکیټکچر موږ ته دا هم بیانوي چې یو سیستم چې جوړ شوی له خپلو اجزاو څخه څنګه جوړ شوی. دلته how a system is built from its components، یو سیستم څنګه له خپلو اجزاو څخه جوړ شوی، دا هم موږ ته چې کوي دغه کمپیوټر ارکیټکچر بیانوي. ګورئ دغه ګراف ته ښه په دقت سره وګورئ، د کمپیوټر ارګنایزیشن او ارکیټکچر ګراف ته موږ ته پکې سیستم فنکشنل یونټس دا به موږ تاسو ته پر مثال کوي چې دغه هر سیستم یونټ څنګه کار کوي، په کوم شکل کوي او څه رقم چل ده پکې. بل میموري منیجمنت هدف ده پکې. میموري منیجمنت دا ده چې یو څنګه یو سپیس یو ساحه په میموري کې الوکیشن سي، څنګه ډي الوکیشن سي، کوم ادرس کې باید ذخیره شي، کوم ادرس کې باید ذخیره نشي، آیا دلته اوورفلو یا اوورلی رامنځته نشي. دا د میموري ارګنایزیشن کار ده. بل انسټرکشن سایکل کار ده. انسټرکشن سایکل دا ده چې یو پروګرام له کوم ځای شروع سي، آیا پینډینګ حالت ته راسي، رننګ حالت ته راسي یا ویټینګ حالت ته راسي یا فار مثال بخي ټرمینیشن حالت ته لاړ سي. دا د انسټرکشن سایکل ده په کمپیوټر ارګنایزیشن او ارکیټکچر کې. بل بس سیستم ده.
بل کمپیوټر سافټویر هارډویر برخې دي چې تر مطالعې لاندې راته نیسي. بل اډرسینګ موډ ده چې آیا ډایرکټ اډرسینګ موډ باندې ډیټا له میموري راواخیستل شي یا انډایرکټ اډرسینګ موډ باندې پاس شي. دغه د اډرسینګ موډ کار ده چې موږ تاسو په دې کې ادرسونه لولو چې په کوم شکل سره ډیټا اډرسینګ ته راځي یا هم د ډیټا ادرس کول په کوم شکل سره دی. بل انسټرکشن فارمټ ده او همدارنګه سی پی یو مایکرو ارکیټکچر د سی پی یو ساختار د سی پی یو نیول د سی پی یو بیرته ریلیز کول. دغه موضوعات به موږ تاسو چې کوو په کمپیوټر ارګنایزیشن او ارکیټکچر کې په بشپړ ډول سره تشریح کوو. اوس ګورئ د کمپیوټر ارګنایزیشن او ارکیټکچر بعضې تفاوتونه. کمپیوټر ارګنایزیشن وایي چې واټ د سیستم ډز، سیستم څه باید وکړي، او کمپیوټر ارکیټکچر دا وایي چې یو سیستم یې څنګه وکړي. دلته ارګنایزیشن وایي څه وکړي او هغه وایي چې څنګه یې وکړي. های لیول او لاجیک ډیزاین ده. د کمپیوټر ارګنایزیشن چې دا په های لیول کې ده ولیکن لاجیک ډیزاین ده، او ما کمپیوټر ارکیټکچر چې دا لو لیول ده ولیکن فزیکل امپلیمنټیشن ده. بل کمپیوټر ارګنایزیشن چې دا د پروګرامرز ویو ده، یو پروګرامر له نظره به تحلیل کیږي، اما کمپیوټر ارکیټکچر چې دا هارډویر ډیزاین برخه ده. همدارنګه کمپیوټر ارګنایزیشن کې چې دا اډرسینګ موډ، انسټرکشن سیټ او ډیټا ټایپس دي، اما په کمپیوټر ارکیټکچر کې چې موږ تاسو لولو سی پی یو ډیزاین ده، میموري سیستم ده، آی او سیستم ده او بس سیستم ده. همدارنګه په ارګنایزیشن کې چې دا انسټرکشن سیټ ارکیټکچر، اډرس موډ، ډیټا ټایپ او رجسټر به لولو، یا هم په کمپیوټر ارکیټکچر کې چې دا سرکټ ډیزاین ده، میموري ټایپ دی، هاو د سی پی یو از کنسټرکټډ او څنګه سی پی یو چې ده ساختار د سی پی یو څه رقم ده. دغه تفاوتونه دي، دغه تفاوتونه یا فنکشنونه د هر یو ځان ته دي. لکه د فنکشنونو له مخې موږ تاسو پیژنو چې کمپیوټر ارګنایزیشن اوس دغه شوی سو او ارکیټکچر دغه شی سو. د تفاوتونه هم دي، فنکشن هم دي، او همدارنګه چې موږ تاسو کارکرد ورته وایو په کمپیوټر برخه کې دغه کارکرد هم ده. که چیرته احیانا تر دغه ځای پورې کوم بیا هم په کوم برخه باندې نه یاستئ پوه سوي یا هم اوس درته هم لا ذهن نه وي خلاص سوی په دې موضوع باندې، کمنټ کې راته پرېږدئ، بل ځلې بیا هم درته تشریح کوم. او که چیرته کوم انتقاد، نظر، پیشنهاد لرئ، مهرباني موږ مو خدمت کې هستو. الله مو مل شه.